یوې جینۍ له خپل پلار څخه پوښتنه وکړله چې پلاره ته ماته داسې څه را زده کړه چې زما په ژوند کې ګټوره تمام شي. پلار یې ورته وویل لورې لاړه شه کلي کې اعلان وکړه چې زموږ شترمرغ یعنې فیلمرغ د سرو زرو شپږ دانې هګۍ اچولي دي، موږ به ډېر ژر پیسه دار او میلیونران شو. جینۍ همداسې وکړل خو د کلي یو کس یې هم مبارکي ته رانغی. په سبا سهار یې پلار ورته وویل اوس لاړه شه په کلي کې اعلان وکړه چې بېګا موږ کره غله راغلي وو، د سرو زرو هګۍ هم راڅخه ویوړلې او شترمرغ یې هم وواژو. جینۍ همداسې وکړل. نو لږه شېبه وروسته ډلې ډلې خلک غمرازۍ ته راغلل. جینۍ په حیرانۍ وپوښتل پلاره تېره ورځ هېڅوک رانغلل او نن دومره ډېر خلک راغلل، دا ولې؟ پلار یې په خندا شو او ورته ویل کله چې خلک ښه خبر واوري غلي کېږي، خو که بد خبر واوري نو سمدستي ځانونه رارسوي. نو له خبره مو مطلب دا و چې خلک ستا د کامیابېدو څخه ستا د ناکامۍ په تمه دي او لیدل یې غواړي. نو په ژوند کې دا په یاد ولره چې د خلکو د نظرونو او فکرونو پروا مه کوه، خپلو هیلو پسې لاړ شه، ترلاسه یې کړه او کامیابۍ ته ځان ورسوه.